پشت صحنه که شما بگراند میبینیم، مشاهده میکنیم اونمی سیتروس اعلی درجه. یگان مردم برش پرتقال میگن. بهترین مالتا ده، اعلی درجه مالتا ده. او په کوم ځای کې د ننګرهار په ولایت کې باور وکړئ چې دغه یو درجن یا یو چارک مالټې به موږ او تاسو د نورو خارجي مملکتونو نه راواردولې وو. هغه به هم ډېر په ناز و نزاکت د یوې ونې کم از کم 18 منه مالټې نیولې دي او درېیم کال یې د ثمرې ده. ښه شل ورځې بعد نو بیا د پېښې نه بس بیا به انشاءالله پخه وي. په اوسط شکل باندې به څو ټنه مال وکړي؟ تاسو څه فکر کوئ؟ پروسه کال یې څونه مال کړی؟ نو سږ کال به انشاءالله اکزیمم یو په دوه وي. راځئ ډېرې جالبه ونه ده خو ګورو دونکو تخمینا تاسو خو دلته کار کوئ په څو کالو کې چې یو بوټی وکرل شي په څو کاله بعد بیا دا ثمر نیسي میوه نیسي. د دې دا زراعت اصلي د کوم ځای نه راوړل شوی ده؟ کوم مملکت نه راوړل شوی ده؟ افغانستان خو خپلې مالټې نه لرلې په هغه وخت اساس هغه فروټر دی. فروټر او د سیتروس ترمنځ فرق څه دی؟ خو ستا پکې کوم یو خوښېږي؟ په فروټرو باندې سړی برید وکړي که په دې نورو؟ یک شاعر میگه دا جنت جنت وطن، باز دیگهش میگه وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم او په ما د ځانه ګران دی ګلان پکې کرم. هغه همدغه ده ثمره اخر سړی ویني ماشاءالله دې وي اعلی درجه مالټه ده. دې ته فروټر وایي وایي لکه د سیتروس بخښنه ده خو هغه چې ورته وایي ترسکون. د اقتصاد د ملا تیر یوازینی شی دی زراعت او مالداري. دا فقط یو نمونه د هغه وه د فروټر وه د نوم دی نو ځانګړی نوم یې دی نو زه پې ځان ته نوم نشم کېښودلی. انشالله اینمی یک شاخه رسایی کنیم به اندازه یک سیر چی گرفته؟ سیتروس گرفته، برگام گرفته. خب بازم دیده میشه باید بیننده عزیز یوتیوب چنل سلکروتم خوش آمدید. به همه شما میگم صاحب الله صافی به طور گذشته د تیر په څیر درته یو ځل بیا ستړي مشي هرکلی وایم چېرته د ننګرهار په ولایت. خوږو لیدونکو سره کوم چې موږ تاسو پوهېږو ننګرهار هم د تولیداتو په بخش کې البته د فابریکو د لارې نه هم د اقتصاد مور ګڼل کېږي او ورسره په څنګ کې که زراعت بخش ته یې راشو تېره خپرونه کې تاسو وکتل د خرما باغ ځانګړی باغ په سطحه د افغانستان په مالټو کې او په نارنجانو کې هم یو خاص ځانګړنه او تاریخچه لري. د دې تاریخچې څخه یوازینی باغ چې په ننګرهار ولایت کې جوړ شوی و همدغه باغ سرچینه وګرځېدله چې په کوټ او بټي کوټ ولسوالیو کې څوک ورته غازي امان الله خان طرف وایي. څه شی جوړ شو؟ د مالټو باغونه. هم د دغه ثمر نتیجه وه چې خلکو د دې نه مثبته نتیجه واخیسته او په نتیجه کې هلته غټ غټ باغونه جوړ کړل. خوږو لیدونکو ملتیا مې وکړئ، راسره مل واوسئ، مخکې ځو د دوست سره دی به هم راسره همکاري کوي او د دغې مالټو د دې ونو په تاریخچه او په ثمره راسره لنډې مرکې دي. ارزومند یم چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړو. بیننده عزیز پشت صحنه که شما بگراند میبینیم مشاهده میکنیم اونمی سیتروس اعلی درجه. یگان مردم برش پرتقال میگن.
بهترینه مالټه ده، اعلی درجه مالټه ده او په کوم ځای کې د ننګرهار په ولایت کې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې آګاه یو، په دې پوهېږو چې د اقتصاد د ملاتیر د زراعت په وخت کې البته د په سطحه د یو مملکت هغه فقط شی دی زراعت دی. زراعت او مالداري دا د اقتصاد د ملاتیر دی. په دې تمرکز شوی دی. باور وکړئ چې دغه یو درجن یا یو چارک مالټې به موږ او تاسو د نورو خارجي مملکتونو نه راواردولې وو. هغه به هم ډېر په ناز و نزاکت، هغه خارجي کشورونو به هم پیسې خېدبلې اخیستې او سره په څنګ کې به یې ډېر ناز او نخرې هم کولې. اوس الحمدلله وګورئ ماشاءالله دي بیخي هېڅ کمی هم نشته. د یوې ونې کم از کم 18 منه مالټې نیولې دي او درېیم کال یې د ثمرې دی. ښه، د دې باغ دپاره ځانګړی شوی یو باغوان او محافظ زموږ سره ملتیا کوي په دې خپرونه کې. هغه سره به هم د زړه خوالې کوو او باغ به د خیره قدمه په قدمه د دې تاریخچاو په ټولو مسایلو به راسره خوږو لیدونکو مخکې مې تاسو ته یادوري وکړله چې د دغې باغ دپاره ځانګړی شوی باغوان او محافظ د هغه سره زړه خواله کوو. ځان به راوښودلو. سلام جوړ بخیر. دلغه ننګرهار اوسېدونکی ولسوالۍ د خیوې ولسوالۍ اوسېدونکی چوکیدارانو صاحب او چوکیداري کوو. موږ د باغ ساتو، د اوبو ورته ورکوو، پټي مټي اوبه کوو او د چوکیداران دي. تاسې د دولت په چوکاټ کې کار کوئ که نه کوم شخصي شرکت سره؟ شخصي شرکت د چا په اسد نظیر. ښه، یو خاصه تشکري ځانګړې مننه باید د اسد نظیر د شرکت نه هم کورې ودان. البته دا باغ به دولت جوړ کړی او مخکې دولت جوړ کړی، بیا دوی په اجاره ونیو او دوی اجاره نیولې. دغه اجارې په نتیجه کې ښه دولت ته اجاره ورکوي او نور هغه اضافي چې کوم څه پاتې کېږي هغه نو د دوی وي. ډېره ښه ده. همداسې مخکې ځو ورور بلاغه جانه راځه. دا بل ورور مې هم دلته محافظ دی، دی هم کار کوي. ګرانه وروره تاسې نوم هم سباون جان وروره څو کاله کېږي دلته په دې خپل کار او په دې وظیفه بوخت یې؟ یو نیم کال برابرېږي. ته رانه چېرته لاړې وې دلغه جانه وروره؟ ته هم راځه زما خواله راشه. بیا اوس په څونه وختو زمان کې د مالټې د ګل نه تر زیړېدو یا پخېدو پورې وخت نیسي؟ دا به یو 100 ورځې وخت لري نور آینده لپاره. 100 ورځې بعد نو بیا د پخې نه بس بیا به انشاءالله پخه وي. یا 100 ورځې بعد بیا دا تاسې نورو ولایتونو ته صادروئ که نه همدلته پسې خریدار راځي ټول باغ اخلي؟ څنګه دا دلته ورپسې خریدار راځي، بس ټول باغ کې دی یو ټوټل اخلي دی. هغه بیا ورته مزدوران نیسي، بس شته یي. تاسو ته پکې ځانګړې کومه سامیه نه درکړي چې دا کور ته اوسئ او د تاسې دومره ساتنه محافظت کوي؟ یا بیا خو ډېره ښه ده. په اوسط شکل باندې به څو ټنه مال وکړي؟ تاسو څه فکر کوئ؟ پروسه کال یې څونه مال کړی؟ یاره داسې اندازه ولا پروسه کال یې موږ ته ولګېد ډېر مال هره شپه به تله مثال یو مازه وته که نه هره شپه یو مازه. څومره موده؟ تقریبا یو میاشت 10 ورځې 15-16 ورځې پورې ته مې لاړې. یعنې داسې فکر وکړئ خوږو لیدونکو چې په تعداد د 50 ټنه پورې دغه یو باغ مالټه کړې وه. نو څه کال به انشاءالله زه هم یو په دوه وي 100 ټنه مالټه تخمینا ماشاءالله غټې پیسې دي زموږ د هېواد دپاره. ښه همداسې مخکې ځو مخکې ځو. ښه عادل اغا جان وروره د شخصي ژوند په هکله به هم راته وایي که نه یاره دغه معاش باندې ګزاره کېږي؟ بس مونږ د میاشتې 1000 معاش راکوي. 8000 افغانۍ. اوکې یا 8000 افغانۍ منه نو بیا بچي مړۍ روزي جامه نفقه ټول ترسره کېږي. ګزاره هم پرې روانه ده. ښه داسې راځئ ډېرې جالبه ونه ده خوږو لیدونکو. بیچارګۍ هم دغه یو شاخ ورپاتې دی خو په دې یو شاخ کې دی ماشاءالله هغه خپل کوم تضمین او کومه څه ورته وایي مسؤلیت چې په غاړه هغې ترسره کړی دی ماشاءالله دې وي. ښایسته ثمرې نیولی دی. ښه دې ته بیا تاسې په وختو زمان سره کود سره چیا ورکوئ که نه؟ ښه یعنې کورنۍ د مالدارۍ سره هم دې ته ورکوئ؟ یا بعد له هغې نه نور بیا دا ثمر نیولو ته آماده شي. تخمینا تاسې خو دلته کار کوئ په څو کالو کې چې یو بوټی وکرل شي په څو کاله بعد بیا دا ثمر نیسي میوه نیسي؟ 3 کاله بعد بیا نیسي؟ 3 کاله بعد یا کافي ثمر نیسي بیا. یا دې کې پخوانۍ هم کومې ونې شته که نه دا زراعت ټول هم دغه څو کاله کېږي کرل شوی دی؟ دا پخوانۍ ونې نشته ټول نوی دی؟ نوی دی. یا څو جریبه باغ دی وروره دا تاسو په اندازه کېږي؟ 80 جریبه باغ دی. داسې که مخکې لاړ شو
وروره دا ځینې ونې بیا داسې ډېرې وړکۍ معلومېږي دا یې نوي نهال کړي دي که څنګه دا مې پروسه ښکالي دا نه دا ښه دا پروسکالي دي څونه خلک راځي د سیال په شکل د تفریح په شکل ځینې خلک راځي ولې بل څوک د دې لپاره انتخاب نه کړ چې تاسو انتخاب کړی یاستئ کومه ځانګړې تجربه لرئ په دې کې که څنګه د دې ونو په روزلو ولا بس همدا ته یو بس سور ګوري پوهېږي ښه یعنې د دې په دې روزنه او په پالنه باندې پوهېږي چې څنګه وروزل شي صحیح خو مالټو خورم ښه ماله هستې ښه تا نه مې مخکې تپوس وکړه مال کور ته هم کله کله وړئ نه کور ته خو نه شو وړی اجازه چې نه بس نو ټوکیدارانو کې مالک اجازه نه نو مجبور خو نه شو ها نه نو چې مالک کله اجازه وکړي بیا خو وړئ که نه چې مالک اجازه وکړي ورځي دی دا جم مالټې نورې هم شته او دا ټول هم دا یو مالټې دي ها چې بعد چې دي دا فروټر ورته وي دا واړه ها نو هغه دی یو دا غټ دی ها د دې دا زراعت اصلي د کوم ځای نه راوړل شوی د کوم مملکت نه راوړل شوی دی افغانستان خو خپلې مالټې نه لرلې په هغه وخت اساس هغه وخت کې نه لرلې خو دا اوس دا د ترکیه دی د کوم ځای دی د کوم مملکت هغه پورې ونې چې ښکاري بیخي ماشاءالله به زیاتې رسېدلي دي نو پخې دي که هماغه فروټر دي که نه هغه فروټر دي فروټر او د دې سیتروس تر منځ فرق څه دی فرق دې دا چې دا غټې دي هغه وړې دي او خوند او طعم کې فرق شته او دا خواږه دي هغه چې دي لږ ترشي دي فروټر یې لږ ترشي دي دا بیا ډېر ثمره او میوه نیسي که هغه ډېره نیسي میوه خو هغه ډېره نیسي ډېره نیسي ماشاءالله ډېرې ډېرېږي د دې نه یو څو ورځې مخکې هغه پخېږي البته پخېږي ډېره مننه ګرانو ورورانو اوس ستا پکې کومې خوښېږي په فروټرو باندې سړی برید وکړي که په دې نورو فروټر لږ ترش دي زما خو دا ترشي نه خوښېږي نه خب بیننده عزیز یک شاعر میگه دا جنت جنت وطن باز دیگهش میگه وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم او په ما د ځانه ګران دی ګلان پکې کرم هغه هم دغه ده ثمره اخر سړی ویني ماشاءالله دي الله درجه مالټه دا دې ته فروټر وایي زه خو د نوم سره ډېر نه وم اشنا او دا وایي لکه د سیتروس بخانه ده خو هغه چې ورته وایي ترسکون د ځان ته یو ځانګړی طعم او ذایقه لري البته خو د سیتروسو نه دغه کومې مالټې چې په منځ کې سري وي یا مثلا برتقال چې ورته وایي د هغې نه دا لږ لومړی بازار ته وړاندې کېږي په خاطر د دې چې دا وخت و مدت د دې کم دی زر پخېږي زر په ثمر رسېږي او ماشاءالله دې ښه کافي اندازې نیولي هم دي دا ګورئ په ګودستانو ما سره مشاهده کوي داسې پاند ماشاءالله نو البته مخکې مې یادوري وکړله چې د اقتصاد د ملا تیر یوازینی شی دی زراعت او مالداري نو د اسد نظیر د دغې زراعتي شرکت نه هم نړۍ مننه کوو چې د دې ونو په روزلو کې څو ځوانانو د ځان سره په کار باندې بوخت کړي دي او ورسره په څنګ کې هېوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده او همدغسې هېوادني تولیداتو ته یې ترجیح ورکړې ده نړۍ مننه دې کوو او ورسره البته د یادونې ولې بولم هغه هېوادوال چې غواړي خپله پانګه او سرمایه د لاسه ورنکړي او په دایمي شکل باندې د هغې ګټه او ثمره لاسته راوړي هغه یوازینی شی دی چې په زراعت باندې تمرکز کول او په زراعت باندې خپل مصارف سنجول نو خوږو هېوادوالو په لحاظه خبرې دلته نه ختموم داسې زه نور باغ هم درته ښیم دا فقط یو نمونه د هغه وه د فروټر وه د نوم دی نو ځانګړی نوم یې دی نو زه په ځان ته نوم نشم کېښودلی خو همدغه نوم دی چې د کوم ځای نه دی او بس ماشاءالله نو بیخي زړه مې ترې نه کېږي ښه ورځو مخکې ورځو خوږو هېوادوالو نه دا څو ورځې بعد اوبو ته ضرورت لري 10 ورځې بعد 10 ورځې بعد تږي کېږي بس بیا نو مجبوره چې اوبه ورکوي د مالټو د رش کولو په وخت کې سره بیا نور کارګرې مې که یوازې 2 نفره رش کوي دا چې چاته به مالک اجاره ورکړي به راځي بیا هغه خلک لږ او بیا هغه خپل مزدوران راولي خرڅول کېږي نه مقصد یو تجارې په یو خرڅوي بلې په بل خرڅوي همداسې ولاړې ونې والي هغه به په کوټو کې بس کېږي وړي ډېر ښه
بسته بندي بیا د دې ځای نه نور ولایتونو ته به انتقالېږي دا هغه نور ځای انتقالېږي ښه او ګڼه ګڼ بوټي به یې پکې ښه راځئ مخکې ځو دا نوې ونې البته پخوا چې کومې ونې کېنول شوي هغه وچې شوي دي د بعضو بوټو مرض کړی ځکه دا بوټي نه راکېږي نه راکېږي بیا دې ته مونږ دوی شیندو بیا هغه نه بعد دوی مو وچې واچو بیا به په مزه غټېږي نو دا نوي چې کوم کرلي دي کوم نهالونه دا د دې زړو ځای ده هغه زړین ته لرې کړي دي مرض یې کړی وچې شوي وي او دا کوم یو چې مرض کړی هغه هم ته لرې کړي او کوم چې هغه دي دا کېنولي دي ډېر خوږو لیدونکو مخکې ورځو د باغ اخري ساحې ته او بس نور بیا هلته سره خدای پاماني کوم او تاسو به زموږ د دې خپرونې هغه جالب شاټونه ښه عکسونه هغه به سره مشاهده کوو مخکې ځو بیننده عزیز ماشاءالله الان یک شاخه رسایی کنین به اندازه یک سر چی گرفته سیتروس گرفته برگام گرفته خب بازم دیده میشه به یک اندازه اوه ماشاءالله 1 کیلو وزن دی زمون کامرامن پرون زړه خوړه د خرما په باغ کې ما ته ویل چې یاره وروره وړې د خرما بې ځای غورځېدلې ما وروره دا باغ دی دا په ټنون ټنون دغسې غورځېږي د جالیو نه هغوی اگر که ډېر محافظت هم کړی خو چون ځینې وخت ضایعات ورکوي لکه دا ګورې موږ بېرته د ډول په ځای کېښودم زه پرې که نور نه رنګ خو به دې ښه خوږو لیدونکو د نیکه مرغه باید ووایم چې د دغې باغ عمومي مسؤل او اجارهدار اسد نظیر شرکت هغه مسؤل چې دی خوشبختانه سره مخامخ شو او د سره مخ وعلیکم سلام جوړ کړی سي خاصه سلام ستاسو قراری د خیریت دی که په خپل خوږه ژبه زموږ لیدونکو ته ځان ورپېژنئ نوم مې عبدالظاهر د اسد نظیر شرکت مسؤل حاجي صاحب ښه راغلاست او ستړي مه شئ درته وایو په پیل کې تاسو ته هم او ډېره مننه او د دې سره په څنګ کې یو پوښتنه هم راولاړېږي څه باعث د دې شو چې په دې دونه کارونو کې تاسو زراعت ته مخه وکړئ زراعت یو خو زموږ مسلک هم ده او بل دا ډېر ښه حلال او په دې سره ډېرو خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي او دا داسې اوږده سرمایه ګزاري ده او بل داخل د ملک کې د خپل ملک لپاره ده داخلي تولید ده موږ کوشش کوو چې داخلي تولید ته باید کار وکړو او سرمایه په داخل د هېواد کې مصرف باغ او ملکیت خو د دولت دی او باغ او ملکیت د دولت سرمایه ګزاري په تاسې کړې سرمایه ګزاري په موږ کوي په حدوداتو څومره اندازه مصرف په دې جال او په دې کټارو په دې شی په دې تقریبا یو 4 نه تر 5 میلیونه افغانۍ پورې په دې جال و دا نوې نیالګي چې کوم یو کېنول شوي په دې باندې مصرف آیا دا توقع مو وه چې زموږ دغه باغ او باغداري به دا دونه مصارف جبران کړي انشاءالله له دونه به ډېر جبران ښه به جبران کړي او کېږي
څونه هېوادوالو ته پکې د کار زمینه مساعده شوې دا په دایمي توګه له 8 نه تر 12 نفره پورې موږ سره کار کوي او موسمي کې بیا موږ ته چې کله خشاوي بستره شیندل شاخخوري ډېر موسمي هغه لپاره بیا موږ سره له 20 نه تر 30 ورځې داسې یو میاشت یا 20 ورځې داسې کار وکړو. ډېر زر پرسونل راغواړي نور. یا حاجي صاحب د باغ په تاریخچه کار سره وغږېږئ په څو کلونو کې دا ثمر ته ورسېدله او څومره وخت کېږي چې تاسو په اجاره؟ دا ستروس عموما که خدمت ښه وشي له 4 نه تر 15 کالو پورې دا په حاصل راځي. بله. یا څومره حاصل یې تېر کال یې ورکړی او د تېر کال په پرتله څه کال یې حاصل حاصل څنګه خو داسې اټکلي ده دا کې ناغږي ده په حساب دا باغ مخکې کېنول شوی حاصل یې کم ده نو کمې ونې پکې حاصل ته رسېدلي او هم بعضې امراض هغه لري حاصل هغې کچه یې لږ کمه ده. تاسو د دې لپاره د ارټیکلچر په برخه کې کوم مخصوص انجینران لرئ؟ هو موږ خپله متخصصین د زراعت په برخه کې موږ سره کار کوي وخت په وخت راځي دونه لیدنه کوي چې شاید مرض یا چیرې پکې نو خپله توصیه کوي هغه کارونه موږ سرته رسوو. د اوبو سره په څنګ کې کود ته هم ضرورت لري؟ کود ته ضرورت لري، خشابې ته ضرورت لري، شاخبوري ته ضرورت لري چې ډېر زراعت خو پراخ هغه د ډېرې عملي دي. د دې په روزنه کې کومې اساسي تجربې ته ضرورت دی؟ د اول د زراعت په بخش کې باید محیطي عوامل چې کوم نبات په کوم ځای کې ښه کېږي بله هغه په نظر کې ونیسي، بیا د خاورې بیا هغه پسې ډیزاین، بیا د ښه نسل انتخاب ده چې کوم ښه توافق لري، ښه حاصل ورکوي، ښه رنګ هغو لري هغه باید انتخاب شي. که دغه نیالګي په بدخشان کې وکړو ثمر به ورکړي؟ نه هلته نه کېږي هغه ځای د هغه لپاره دا هغه نه دي دا د ختیځ زون لپاره چې دي د خرما او ستروس دا همدغه آب و هوا ته ضرورت لري چې کوم هغه دې پکې وده ییز په مجموع کې کومه سیمه او ساحه چې هوا توده لري په هغه ځایونو کې دا کېږي. یا ډېر ښه. نو انجینر صاحب ستاسو د لیدلو نه د مصاحبې نه د مرکې نه نړۍ مننه کوم. البته په اخر کې ستاسو پیغام اورم هغه تجاران چې وسیع دي توانایي لري هغو ته مې توصیه څه ده؟ هېواد کې دا ډېرې ځمکې زده لري بلې اوس کانالونه انشاءالله امارت اسلامي کارونه کوي کانالونه جوړېږي د هېواد په داخل کې د سرمایه‌ګذاري وکړي د باغداري په برخه کې د خپلو هېوادوالو ته د کار زمینه مساعد شي او هغه سرمایه چې په نورو ملکو کې مصرفېږي هغه هم دلته مصرف شي سرمایه به هم خپله وي ملک به هم خپلې کار به هم په اخر کې فقط یو پاینټ پوښتنه کوم آیا د خپلې کړنې نه خوښمن یاستئ؟ ولې خوښمن 100% راځي او اقتصاد ته مو کومه ښکلا بخلي؟ او د هېواد ته هم بخلي مالیات ورکوو خپل ځان ته هم خلکو ته هم د کار زمینه مساعد ډېره زیاته مننه خوشحاله مننه ډېره زیاته مننه خوږو لیدونکو تاسې نه هم نړۍ بیننده عزیز یوټیوب چینل سرکل تایم زموږ خوږو او زړه ته رانږدې لیدونکو خوږو مینوالو ننګرهار ولایت ته راغلم تاسو سره مې البته هغه د سفر په خپرونه کې وعده کړې وه چې زه به ځم ننګرهار ته او په ننګرهار کې به د زراعت نه نیولې تر تولیداتي فابریکو پورې خپله بندګي هڅه کوم کوشش به کوم چې تاسو ته داسې برنامې داسې خپرونې جوړې کړم چې په واقعیت سره تاسې احساس ته خوشحاله وکړي زما لپاره خو ډېر د خوشحالۍ ځای دی حب الوطن من الایمان د وطن سره مینه چې ده دا هم ښکارندوی د ایمان کوي ډېر زیات خوشحاله شوم په دغسې باغونو جوړولو باندې د خرما باغ تاسې ولیده همدغسې هذا الکیاس داسې نورې خپرونې کوشش کوو په ننګرهار کې نور هم چې ښه هغه مثبت پوینټونه مثبت ټکي د لاسته راوړو تر څو زموږ او ستاسې هغه هېوادوال چې په زړه کې یو ارمان لري چې زموږ خپل هېواد دغسې شین شي دغسې زرغون شي همدغسې تولیداتي هېواد شي انشاءالله الرحمن کېدونکی دی خو که زړونه سره یو کړو لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به چکه چکه دریاب لاس ورکول سره نښه د شي ده د اتفاق او د اتحاد په نتیجه کې ټول افغانستان ګلې ګلزار او پرثمره یا هغه ملي تجاران سرمایه‌داران او چې غواړي سرمایه ګذاري وکړي کولی شي د
زراعت په بخش کې ځانګړې سرمایه‌ګزاري وکړي، مالټې دي او که ورپسې نور همداسې موسمي مېوې دي او همدغسې نور زراعت دی، نو کولی شي چې هغه خپل کومه پانګه چې د دوی کومه مصرفېږي هم ژوندی وساتي او ورسره په څنګ کې ګټه او نفع او هېوادوالو ته د کار زمینه هم مساعده شي. خوږو هېوادوالو تر یو بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی البته د یادونې وړ بولم که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی در سره یې سبسکرایب، لایک، کمنټ او شیر کړئ. په خپلو کمنټونو مو ونازوئ او ارزومند یم چې دا خپرونه را سره داسې مخکې یوسئ چې ښه کافي اندازې شیر کړئ تر وس مطابق چې موږ تل هڅه کوشش دا کوو چې ستاسو په شونډو مسکا پاته هر چیرې چې یاست په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مات